د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مو شي په مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمه خبرونه ته. نن دوشنبه د قوس عدلندې وشتمه د ډسمبر میاشتې 13 منټې سره سمون خوري. روانه خبري سرویس درته زه سید احمد سید وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي د ملي سوداګرو او پانګوالو مسؤلیت دی چې د خپل توان مطابق د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. راشد وایي په داسې یو طرحه کار روان دی چې له مخې به د بهرني هیوادونو استادان د تدریس په موخه افغانستان ته راوغتل شي. او په شمالي کوریا کې تیرو سلیری ساتونو کې دوه توغندۍ توغولې. وسم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د ملي سوداګرو او پانګوالو مسؤلیت دی چې د خپل هیواد مطابق د هیواد بیارغونه کې برخه واخلي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د مطبوعاتو دفتر معلوماتو له مخې اقتصادي مرستیال په همدې مناسب جوړ شوي مراسمو ته ویلي دي د تیرو 40 کلونو پر مهال د جګړو او ناخوالو له امله د نورو برخو ترڅنګ د هیواد زیربناو ته هم ډیر زیان رسېدلی. له امله یې اقتصاد هم منتظر شوی دی. ملا برادر اخوند زیاته کړې چې له فتحې وروسته اسلامي امارات نورو برخو ترڅنګ د زیربناو رغولو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده چې په بېلابېلو برخو کې د اماراتي ادارو فعالیتونه یې ښې بیلګې دي. د هغه په وینا د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو او پانګوالو مسؤلیت دی چې د خپل توان مطابق د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي او په هغو برخو کې د پانګونې له فرصتونو استفاده وکړي چې هغه د افغانانو لومړیتوب دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د یادو مراسمو ته ویلي دي د یو هیواد پرمختګ لپاره امنیت تر ټولو مهم شرط دی چې اوس مهال په افغانستان کې سراسري امنیت ټینګ شوی او په بېلابېلو برخو کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه برابر شوي دي. هغه په خبره پر میشتو افغانانو پانګوالو غږ کړی چې خپل هیواد ته راستانه شي او دلته خپل ولس سره یو ځای د هیواد آبادي او بیارغونه کې په ګډه کار وکړي. راشد وایي په داسې یو طرحه کار روان دی چې له مخې به یې د بهرنیو هیوادونو استادان د تدریس په موخه افغانستان ته راوغتل شي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین حافظ مولوي محمد یونس راشد پرون هلمند ته سفر وکړ او د یاد ولایت اطلاعات او کلتور ریاست اړوند ښوونیز مرکز مسؤلینو ته 12 کمپیوټرونه د زده کوونکو ته د لا ښې زده کړې کولو په موخه وسپارل. راشد له یاد مرکز څخه د لیدنې پر مهال وویل اسلامي امارات دې ته ژمن ده چې خپل هیواد ځوانانو ته زده کړې زمینه برابره کړي تر څو ځوانان د علم په برخه کې بې لاسته راوړنو پاتې نه شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ښوونیز مرکز به نور اسانتیاوو هم څخه برخمن کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین همدارنګه وویل چې اسلامي امارات مسؤلین په یوې داسې طرحې کال پیل کړی تر څو د نور هیوادونو له پوهنتونونو څخه با تجربه او لوړ سوي استادان افغانستان ته راولي او د هغه علم او تجربو څخه د افغانستان ځوانان ګټه واخلي. درنو اوریدونکو اوس په خبري سرویس کې د هیواد د یو بهر خبر. شمالي کوریا تیرو 40 ساعتونو کې دوه توغندۍ توغولې. د جاپان ساحلي ګارد اعلان کړی چې شمالي کوریا نن دوشنبه یو بل بالستیک توغندۍ سمندر ته توغولې ده. د جاپان دفاع وزارت دغه راز ویلي چې دغه توغندۍ تر توغول وروسته 12 دقیقې حرکت کوي او هدف ولي. مخکې تر دې جنوبي کوریا د ملي امنیت دفتر مرستیال کیم ته هم د خبرداري ورکړو چې شمالي کوریا ممکن په راتلونکي کې دغه توغونې وکړي. د په تیرو 40 ساعتونو کې دویم ځل چې شمالي دغه ډول توغونې کوي. پرون یک شنبه په ځایي وخت مازدیګر مهال هم شمالي کوریا یو بل توغندۍ 300 کیلومتره په فاصله او 50 کیلومتره په اوږدوالي د جاپان په طرف د سمندر ته توغولې وو.
امریکا او په سیمه کې نورو ملګرو هیوادونو د شمالي کوریا دغه ګام غندلی دی. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بیا ښه وخت له اعلامو مل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.